Walker is in action and into the party over the head of the fielder. تاسو رور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. غواړو چې نن د پاکستان او ساوث افریقې په منځ کې دویم T20 میچ چې دا اوس ختم سو دې باره کې سره خپل نظر شریک کم. دا میچ په اول میچ کې خو محمد رضوان بریلیانس سنچري والا سلیزه والا نو هغه ټارګټ 109 ته ورسید. هغه هم ساوث افریقا 3 رنزو باندې بایلو د مطلب ډیر نږدې هغه ټارګټ ته ورسید. پاکستان ته دې میچ کې نور زیاته خواري پکار وا. ما خو مخکې ویډیو کې ویلو میډل اورډر د پاکستان یو غټ مشکل و. دې ځل ته ساوث افریقې ټاس وګاټه، اول بیټینګ یې پاکستان ته ورکړه. محمد رضوان good again 41 ball 51 runs. بابر اعظم زر اوټ سو ورسره حیدر علي خه د پاکستان دا کوم لاین اپ چې دی دا سیټ اپ دا T20 سیټ اپ نه دی. زما په نظر باندې باید خوشدل شاه او محمد رضوان اوپننګ ته لاړ شي. ون ډاون ورسره بابر اعظمي نمبر 4 حیدر علي. دغه ځای چې دی دا د پاکستان ټاپ آرډر به ډیر بهترین راسي بنسبت دا اوس چې کوم دی بابر اعظم او محمد رضوان به حیدر علي هغه باندې پریشر چې زر اوټ شي دی راشي زر سکورینګ کوشش کوي دیم اوټ شي. نمبر 4 افتخار 21 بالونو باندې 20 رنزونه د وکړه 20 رنزې وکړي په 13 بالونو باندې خوشدل 15 رنزې ورکړي نو وکړي دا 19 بالونو باندې دوی 15 رنزې وکړي هغه هم داسې کروشل وخت کې نو تقریبا داسې وایي چې وا وره کې ته داسې رنزې وکړي نو د دې مطلب دا سو چې ټیم به بیا هم دغسې سکور کوي 140 145 150 چې دا په T20 کې دومره غټ ټارګټ هیڅ ټارګټ نه ګڼل کیږي. ډزنټ میټر چې څنګه وکټي سلو وکټي څومره ښه سپینران در سره پریشر به همیشه پتاي او دا غلطي د پاکستان ونن ډیر کم رنزې وکړي. نو مهمه خبره دا ده راتلونکی نړیوال جام دی هغه هم په هندوستان کې دی. پاکستان دپاره دا ښه موقع وه چې دوی خپل د خپل ټیم T20 ټیم سیټ کی. نو دریم T20 لپاره بهترین کار بدای چې اوپننګ ته خوشدل شاه او محمد رضوان وزي. ون ډاون بابر اعظم نمبر 4 حیدر علي نمبر 5 آصف علي ورسره دی په بینچ باندې هغه دی راولي. دا به دوی شي 5 کې. شپږ نمبر چې دی بیا د دوی خوخه چې ورسره کوم پلیر دوی را دغه کوي انټر کوي بټ دوی سره دغه دونه نسته خو آلراونډران زیات دي. امیر یامین بار په بینچ ناست دی هغه هم اچولی شي. اوم فهیم اشرف، اتم محمد نواز، 9 عثمان قادر، 10 دا دغه افریدي شاهین افریدي، 11 حارث رؤوف هم هیڅ معلومات نه کیږي سپیډ ډیر زبردست دی مګر دی باید په ځان باندې کار وکړي. ما ته پوره فټنس د دسي نه ښکاري نو فټنس دا یو مشکل لري مګر حسنین بل داسې بالر دی چې 150 باندې بالینګ کوي بار په بینچ ناست دی. نو پاکستان سره بینچ ښه شته دی. د دوی ټول نه غټ مشکل چې دی ټاپ آرډر بیټینګ دی. اوس که حفیظ راځي ټیم ته نمبر 4 کې نو دا به یو بل مشکلات دغه کوي خو د پاکستان ټیم بیا هم داسې کولی شي چې اوپننګ ته هماغه رضوان خوشدل شاه ون ډاون بابر اعظم نمبر 4 حیدر علي نمبر 5 حفیظ 6 آصف علي 7 فهیم اشرف 8 نواز 9 عثمان قادر 10 شاهین افریدي 11 زما په نظر باندې که حارث رؤوف حسنین چې هغه ښه ده که نه چې امیر یامین آلراونډر هم دی. په T20 کې چې تا سره څومره ډېر آلراونډران وي څومره در سره دغه بیټینګ لاین اپ ډیپ وي هماغونه ستا ټیم چې زیات تکړه مضبوط راځي ځکه هیڅ معلومات نه کیږي چیزینګ اني ټایم ستا ټیم ته یو ښه چیز ورته غاړې شي نو بیټسمینان د فلاپ شي نور کسان هم تر ډېر لیټ ډاون د اورډر پورې بیټینګ کولی شي. نو پاکستان 140 رنزې وکړي دا دومره ډېرې رنزې نه وي او هماغه شی وشو. ساوث افریقې نن یو څو چینجز راوستي وو. آی لایک دیټ JJ سموت دا بهترین آلراونډر دی داسې دی لکه جیک کیلس مګر سپین بالینګ کې لیفټ آرم بالینګ کوي 4 اورو کې 20 رنزې ورکړي او بیټینګ چې دی نن خو نه چلی خو بیټینګ ښه کوي. یو بل پیټ وین بلیون راوستی هغه هم ښه بیټینګ ورته وکړه. ریزا هینډریک خو ایکسپیرینس دی هغه دی هغه بالینګ بهترین بالینګ چې نن وکړه هغه ډوین پریټوریس
دا کس چې دا په IPL کې څوک اخلي دا د لپاره یو ښایسته اډیشن و ډېر زبردست بالینګ یې وکړه چینج اپ پیس هم ورسره وي باونسر هم ورسره او هغه محمد نواز چې په کوم بال باندې بولډ کړ یو پرفیکټ یارکر نو ډیپت کې آخري اوور و سیکنډ لاست اوور په داسې وخت کې چې بالینګ کوي دا په دنیا لیګونو کې قیمتي حسابېږي نو دا ساوث افریقې دپاره هم خال راونډر دی او کیدای شي IPL کې چانس وشي او IPL کې مو اخیستل شي نو اوس سیریز 1-1 سره ټای سو دریم میچ به سبا ته د ساوث افریقې او د پاکستان منځ کې بیا دا فائنل دی د درې واړو نو یو ښه میچ د کتلو په هیله چې سبا میچ به ښه میچ د پاکستان ټیم او د ساوث افریقې ټیم په منځ کې وشي مګر دا کوم شي نه چې ما ووي که پاکستان په دې order باندې کار وکړي دا به د پاکستان دپاره یو فورمیډبل اورري نو سبا د پاره چې دوی کوم دغه دا ټاپ باندې باید کارو کې افتخار باید بنچ شي او خوشدل شاه اوپن د انینګ شي بابر اعظم 1 ډاون حیدر علي نمبر 4 آصف علي 5 دا ډیر یو ډاینامیک خسته لوبه کولای شي مطلب دا به د سي ټیمي چې یو سلواتیا یو سلونوي دا رنځي باید وکي او دومره رنځي چې وکي نو مخالف ټیم باندې ډیر زیات پریشري که سره دې چې دیومي روسته کې باران دا بال چې دا لونسي نو سپینراون د پارم گریپ ګرانی فاست بالراون د پارم ګرانو نن شاهین افریدي نم ډایرکټ بالونه وشو نو دا و پکې کیږي مګر زوري دا چې پاکستان د خپل لاین اپ سی کی نو ما غوښته پاکستان او د استرالیا د ساوث افریقې باره کې د گیم باره کې څو خبرې سره وکم بیا سبا به د گیم باره کې خبرې کوم او ان شاء الله هوپفلی چې د افغانستان او زیمبابوې په منځ کې کوم میچونه چې دی هغه د لپاره د افغانستان د سکواډ باید 13 اعلان شي زه حیران دي ته چې تب کوارنټین دغه کینو باید د اخیری ورځې چې د فروری تر ولسم شپاړسم په دې دوران کې باید سکواډ اعلان شي چې دا سکواډ بیا زی خو اوسه پورې معلومات هم نه شوی چې هغه ویزې د دوی وشوي که ونه شوي هغې باره کې بیا وروسته خبرې کوو نو سبا به دریم T20 او فاینلي بیا هغې باره کې هغې وخت کې خبرې کوو ساوث افریقا ویل پلیډ ویل کم بیک ینګ ټیم دی ځوانان دي ورسره ډېر ایکسپیرینس کسان ورسره نشته مګر بیا هم د پاکستان کنډیشن کې ښه مقابله وکړه ستاسې رور نجیب الله شینواری ډېره مننه د کتنو شیر کولو نه ولوی الله مسپارم خدای په امان